کله چې رمضان المبارک راځي کنه نو زمونږ د میاشت دا رمضان المبارک دا دونه بهترینه میاشت ده. دی رمضان المبارک په دې میاشت کې اکثر علما کرام ما اوریدلی دي هغه یو واقعه بیانوي او واقعه داسې بیانوي هغه د نزهة المجالس په حواله سره بیانوي. هغه واقعه دا ده چې کله د مسلمانان غالب او دی په طاقت کې نو په یو علاقه کې وي د رمضان المبارک میاشت و د روزې میاشت و په هغه کې ټول مسلمانانو وی روزه نیولې و نو هغه کې یو مجوسی و دا څوک چې د اور عبادت کوي وی داغه سره خپل زوی روانو په لار باندې دروازه وی هغه ځان له صدا خوراک راغستی و غیر او باسل هغه خوراک شروع کو وی چې کله خوراک شروع کو د دې پلار چې وته خیال شو دی خو مجوسی وی ډایرک هغه سیز د زوی د لاس نه واغشتو او ډایرک چې کم دینو ډیر زیات چې دینو غصه شو وته او ډیر زیات وینای وته وکړه او ډیر زیات خبره وته وکړه نو زوی وته وی چې بابا جان ولې وی تا ته پته نه چې مسلمانانو د روزې میاشته نو ته لګیای دروازه د غیب مخ کې خوراک کې ته د غی د رمضان خیال نه ساتي د مسلمانانو د رمضان بم خیال ساتي د مسلمانانو بم خیال ساتي ته ولې په روزه کې خوراک کې وی چې غصه شو وته ډیر زیات خلکم وی چې دا وګوره دا یو مجوسی دی خپل زوی ته دومره غصه شو حالان کې دی خروجی نشته دی خوراک کوي په روزه کې بس وی چې کله دا مجوسی چې دی مړ شو نو د دې په گاوند کې یو بزرګ سیده عالم او یا مشر بزرګو وی هغه په خوب کې ولید چې کله ولید نو دا مجوسی چې دی وی دی په جنت کې ګرځي او خوشاله ګرځي نو دا بزرګ وی چې ما ته تاسو کو چې ته مجوسی وی غیر مسلم وی ته څنګه په جنت کې ګرځي وی دا مجوسی وته وی چې زه غیر مسلم او ما خو کله چې زما د مرګ وخت را نږدې شو نو د مرګ نه مخکې ماته الله کلمه نصیب کړو صرف د دې وجه ماته اوخولی شو چې چونکې تا خپل بچي د رمضان المبارک په احترام کې رټلو هغه ته د خبرې کړې د خوراک سیز د تاغشتو د رمضان المبارک د مسلمانانو د میاشتې تا احترام کړو دا هغه د وجه نه مونږ تعالی دومره غټه درجه درکړو دا مرګ په وخت کې تا د کلمه نصیب شو نو زکه جنت ته لاړم. خو یاد ساته غوړې دا نزهة المجالس کتاب دا واقعي چې ذکر کړي دا زموږ علما په رمضان المبارک کې او په دې ورځو کې اکثر ذکر کوي. دا نزهة المجالس په باره کې بنوري ټاون والا او دارالعلوم دیوبند والا هغه دا فتوا ورکړی چې د دې دا څومره دي کې روایتونه دي یا پکې واقعات دي نو دا یا اسرائیلی دي او غیر معتبر روایات دي په دې معنی وی اعتماد نه دی پکار او د دې چې دینو بیانول نه دی پکار نو دا واقعا اکثر خلق بیانوي نو دا تاسو په خپل ذهن کې ساتئ چې زمونږ دارالفتاګان چې دي دارالعلوم دیوبند او بنوري ټاون والا په دې معنی باقاعده فتوا ورکړي چې د دې روایتونه چې دي دا غیر معتبر دي او اسرائیل روایت دي نو ځکه دیلا دا ست توجه نی ورکول پکار.